طالبان او امریکایان د افغانستان په هوایي حریم د ډرون الوتکو په ګرځېدو غږېدلي. په سلامونو مهرکلی کوم که غواړئ چې بشپړ معلومات ترلاسه کړئ نو تر پایه راسره اوسئ. یوې معتبرې سرچینې ویلي چې په دوحه کې د طالبانو د حکومت او د امریکایي پلاوي ترمنځ خبرو کې د نورو مسلو ترڅنګ په افغانستان کې د امریکایي بې پیلوټ الوتکو پر فعالیت خبرې شوې دي. د شنبې په ورځ په دوحه کې د طالبانو او امریکایانو د پلاوي ترمنځ ناسته کې د بې پیلوټ الوتکو یا ډرون بریدونو ترڅنګ په سیاسي اقتصادي مسلو هم خبرې شوې دي. دغه سرچینې چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ویلي د امریکا د سپینې ماڼۍ د استخباراتي دستګاه د دفاع وزارت او د بهرنیو چارو وزارت له استازو سره د طالبانو په حکومت کې د سیالو بنسټونو د استخباراتو ریاست د دفاع وزارت او د بهرنیو چارو وزارت غړو مخامخ ناسته ترسره کړې ده. وړاندې CNN خبري شبکې ریپورټ کړ چې دا لیدنه د امریکا د مرکزی استخباراتو ادارې CIA د مرستیال ډیوډ کوهن او د طالبانو پلاوي ترمنځ چې د دوی د استخباراتو لوی رئیس عبدالحق وثیق هم پکې ورشوې ده. د راپور له مخې د امریکا له اړخه دې لیدنه کې له ښاغلي کوهن سره د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ هم ملګری و. سرچینې ویلي د دوه پلاو ترمنځ خبرو کې د نورو مسلو ترڅنګ د دوحې د تړون پر پلي کولو ټینګار شوی او په افغانستان کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکو پر ګرځېدا خبرې شوي چې طالبانو امریکایي لوري ته د دغو الوتکو پر بریدونو خپل اعتراض څرګند کړی دی. دا زموږ نننی چمتو شوی مطلب. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.